خدا خو تا د الله د رضا دپاره راوړې که نه او هر کنه چاته لګې د الله د رضا کار دی ته مې غوښه ویوړه خو چې پرېږده الله ته یې پرېږده چې اجر درکړي که نه اجر دې په سیند لا وکړو نه به یې یو درته او که نوره غوښه دې لګېږي ما ته ویې وه زه به یې درته راوړم نور هم راوړه ښه مې په شرمونه وشرموه په دې کیلو خو دې رامنې دا کې هم خبر کړو په بلې کیلو لکه چې هغه اړه کې هم ته خبره واورې ولا چې ستاسو منم مامانو مونږ بد وکړو چې تاسو سره مونږ ښه وکړل یو خبره هم درته د دې غوښې نه دې راته د پلانکي ماما بوټان جوړ کړي دي السلام علیکم. وعلیکم السلام. داسې شي دپاره صفا کې دا صفا کومه چې ښایسته ستنه او چوپال ته ووړې دی که نه چوپال جوړو دا به ونه جوړ او دا ډېر زبردسته ډبل هم ده او مضبوط هم ده. څنګه یې ته خیر دی ته راږه ماله ته به ستړی شوې یو شیبه ماله راکړه چې زه به لږ ځان ستړی کړم کومک در سره کومه ته پرېږده مسلمانه دا غوټې نه دا پاس بوټي ها. دا یې ووه صحیح ده. دا غوټې نه دا وار یې ووه چې لګې السلام علیکم. وعلیکم السلام. ای ماما خیر رجان ماما څنګه یې خیر زه اوس خانه ښې جوړې طبیعت څه کوې په دې لرګي باندې دا کو پاکوي ما کول دا راغی ما نه واغ الله دې خیر ورکړي ما دا به پاکو که نه چوپال جوړو ما دلته ستنه به هغې له جوړو که نه چې پاک شي که نه چې شی پکې نه زه خو تاسو روزانه ګورم خو له خوراک ورته کوئ سم خوړلي که نه او ساړ خو م چیس کلی دی خو دا ښه م کړي دي لکه غوښه خورئ د رنګ نه م خاورې دوړېږي ظالمان لکه غوښه ورته خورئ غوښه به د چا پلار والي په 3 میاشتو کې څوک غوښه خوړی نه شي او په 1000 روپۍ کیلو ده خبرې څه چلو شو خو لږه راوړه او خوره که نه مسلمانه وړه غوښې ته به یوه ورځ دیړي کې 1000 روپۍ دیړي نه ده او په 1000 روپۍ کیلو غوښه ته د مړې خېټې پاړ شوې صحیح ده تاسو دا کار کوئ او زما لږ کار دی اخوا ځمه او که څه خدمت دي خو عرض کوئ زه ورشه دا الله دې نه لاړو نو راجان مخه دې خاف مخه دې خاف مغزي خراب دي غوښه خورئ غوښه به د چا پلار وخوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چیرته دې مخه کړې دي ګرمۍ کې دې تودې پورې ځمه ولې خیر شه لږه غوښه راوړم نو غوښه ښه خبره ده کله ناکله غوښه خوړل جمعې ورځ هم دلته غایب ماما دې لګي او د رنګ نه خاورې جوړېږي په دې ګرمۍ کې پایې جوړول مې ظالمانو له خوراک کوئ ورته په دې روان کال کې غوښه نه ده خوړلې مې یو نیم کیلو به ورته راوړم زموږ به ثواب وشي د الله د رضا کار دی پوه شوې او دې خو رښتې دا خبره چې غوښه نه خوري هسې نه به دا خو ډېره ښه خبره ده دې کې خو ډېر اجر دی چې تا ورته راواغېست الله به ډېر اجر ها بالکل بالکل ما ویل دا تا دوست په مخه رالې خو زه چې زو چکر به مو تا ته هم لږه راوالم نه بس کور ودان ما دې مه راډه زه دلته مې کار دی هغې ځای له ورځمه زه ته راواړه دا د ثواب کار دی چې بس غوښه درنه خلاصه نه شي راځه مړه ته هم راسره لاړ شه نه خوشحاله اوسې ځه او که نه بس غریبانانو ته به ښه لږه خبره دا راوالم دې ډېر ښه سوچ کړی دی ښه او مې داسې پاتې دنیا ده څه پکې نشته دی داسې سوچ چې هر چا کولی نو بس نن سبا به خوا او شا کې به څوک غریب نه وي او که نه زه ورشه ځه په مخه دې ښه شه ستړی به وي راسره نه کور دې ودان زه ورشه السلام علیکم. وعلیکم بخیر زوجانه ښه لالا ښه جوړې خیرت کې الحمدلله څنګه سي ګډوډ روان یې الله دې خیر وکړي لږه غوښه مې راغستې وه غریب ماما ته او دې ګرمۍ کې لږ یو کار یې کولو نو زه لږه غوښه به ورته راوالم زموږ به ثواب وشي د الله د رضا کار دی او نیم کیلو مې ورته راغستې ده پرېږده مسلمانه ته خو ما ته معلوم یې چې چاته چې شی ورکړي بیا دې دوو سپېږمو ته راوستې هر ځای کې یا دې ولا ماما ته مې غوښه راوړه ولا پلاني ته مې غوښه راوړه پرېږده مسلمانه ولا ستا منم لالا تا له دې څوک خبره کوي خو تا ته مې ویلې مې چې چا ته ونیوې نو چا ته ما ویلې د ثواب کار دی او ته داسې غوسه شولې څوک درنه ښه کار کولی نه شي ما ته بیا چاته نه وی خلکو ته بیا پخپله وی پرېږده مسلمانه تا ته مې ویلې مسلمانه زه یې مړه څوک درله سمه خبره نه شي کولی په خلکو باندې هغه ثواب ټول خراب کوي والله ځانم پرې شیري د خوراک امرالله خان هم رانه لاړې او ته برګي وویل ایسته لاړو زمونږ پخوانی مزه چېرته ده اوس سلام علیکم. وعلیکم ایوب ماما ښه جوړې ته خو اوس هم ناستې ما خو چې تا به دا کار ختم کړی ولا لږه ټکه ټوکه مو کړه خو پخوانی مزه نشته دی ستړي ستړي شوم ډېر ستړي شوم او تا ویل
وایي چې غوښه ډېره زیاته ګرانه ده او کنه د اوس هم ورته چېرته کېږي لکه غوښه مې درته راوړې ده او کور دی ودان او جمعې ورځ هم وه ها مېلمه به یې کېږي ښه ښایسته مزېداره دا الله دې اجر درکړي لږې پخه کې ښه ښایسته دي ویرونه به دې ټول کښېني او خپل بچي هم راغونډ کړي ستاسې دا ګاونډیان څه دي او دې ته هم لږه لږه ورکړي ها ثواب کار دی ستا هم ثواب وشي او زمونږ هم ثواب وشي نور څه مقصد پکې زمونږ نشته دی خو تا دا خبره وکړه ما هم وایي چې دا د ثواب کار دی خوښه دې نه ده چې لکه ډېرې کوم جومات کې وي نه بس څه چل وکړه کور کې پخه کنه دا الله دې اجر درکړي ما ویل خادمین هم دیګ راوړی ما پخپله نه نه مطلب مې دا دی خو چې دا ګاونډیان له یو کاسه ورکړي که نه نو ثواب به دې وشي اوس یو کس سره یې ثواب کار وکړلو نو هغه مغه شو چې بل سره یو کې دوه شو چې بل سره یو کې درې شو ستا مطلب دا دی چې ستا به مجروح شي او زما او زمونږ به مجروح شي او تا ووایي چې ګرانه ده که نه او کنه ګرانه خو دا او غوښه نن سبا ډېره ګرانه ده او څنګه یې نور ښه خیر دی الحمدلله الله دې ته اجر درکړي ډېره مننه ما ویل موږ سره ګپ لګي وختي چې ما ویل بس موږ پورې خاندي او د 50 روپۍ مې ورته ورکړلې مې لږه سره سره راته واچوله هغه پټون څه دي اورونه هغې نه راته واچولې مې غریب سړي ته وړمه نه په راځه چې چاله چې شی ورکړي که نه ښه شی ورکړي او ښه مې درته راواغسته سره سره قیمت یې جوړه کیمه هم ترې جوړه که لږه دې کیمه هم جوړه که زه یې نیمه به پرېږدم بلې جوړې نه نه همدا اوس پخه که ټول ماشومان ځان نه راتاو کړو چې زمونږ ثواب وشي مونږ خو د ثواب په نیت راوړې ده نوره ستا خوښه ده کاکا او زه درنه اوس ځم جمعې ورځ زه یم کېنه ځم ستړی یم چای به ویم او چای به موسکو دا غوښه به کور کې ورکړم نه خو الوګان ګورې درنه هېر نه شي الوګان هم پکې واچولې ده ښایسته خوراکړې پخه که ښه مزېداره ښه زه به ماشوم وایي الوګان به م راوړي وایي ماما که ما ته څه خدمت یې اړ کوه کور دې ودان ما دا دې غټ کار وکړو ولا بس لږه ښوروا پکې ډېره وکړي څه پرده پنځه میاشتې چې غوښه نه وه خو همدغه سوچ ما وکړو که نه ځکه مې درته راوړله د ثواب په نیت مې راوړې د ثواب په نیت دا الله دې په بچو خوشحاله کړه او ښه ښایسته ای پخه که ښه انشاءالله ښه مزېدار دی ټماټر به پکې لږ ډېر کړم څه چل دی څه سوچونه کوې دیوال ته دې سوکان نیولي دي مسلمانه سوچونه نه کوم په دې وجه مې سوچ کولو غریب ماما ته مې غوښه راوړې چې دا غوښه به یې پخ کړي نه به یې پخ کړي دي ګاونډیانو ته به یې ورکړي که نه هغې سوچ داسې کړی مې سم څرګنده یاره ولا چې ته ښه اوزګار یې هغه بله ورځ چې دې راوړې نو خو پخ کړي به یې نو چې تا راوړه ور دې کړه نو نور یې څه کې به ثواب دی ودې شو نو تاسو لا به سره سوچونه هم کې غوښه مې چې ورکړې ده په دې سترګو مې ونه لیدو پوه شو مې چا ته یې ورکړې اوس هم دلته دې راکې ناست وو مې نه لیدو که نه ما لیدلی و ناست و ورشه غرنۍ پوښتنه دې وکړه ورشه ورغلې ما ده تپوس دې کومه چې څه چې دې کړې ده ګوره چې پیسې درکړم او دې چپس کېږي دا مه خوره دا خراب دی ښه کیک دی هله بسکټ دی السلام علیکم اوه ماما څنګه حال دی خیرت دی نن داسې غوړ غوړ ښکارې ګورې ښه رنګ یې دې ایله سرخي راووتله والله کې کله ناکله داسې غوښه خوره چې دا صحت کې ورسره ښایي مسلمانه ته راشه بچې دې وخوره غوښه دې وخوړله بله ورځ کاکا راوړې وګورې د دم په رنګ کې ایله سرخي راوتې ده ماشومان دې په دې چپسو باندې ووژل اوس مې ورته دا ویلي یم چپس مه خوره ښه خبره دې ورته کړې ځه بچې لوبې کوه ښه او لاړ شې ځه څنګه یې شکر دی الحمدلله ته ښه یې هسې ستا تپوس مې کولو چې تېرېدم نو ومې لید ځکه درته راتاو شوم هغې چې غوښې پخ کړي که نه خیر هلکه څنګه یې ښه جوړ دی ایوب ماما ته یې بس غوښه ورکړې وه تاسو به یې کومه کاسه در لېږلې وه هم خوړله او که نه رنګ دې م تازه شوی دی بچې ښه داسې غوښه خورئ ښه ایوب ماما څنګه چلې غوښه دې څه خوړلې چې دا درانه درانه پنډونه اوچتې مسلمانه غوښه وخورم او که نه پنډونه خو به اوچتوم دا د کور کارونه یې دا خو به کوم که نه نو ګوره چې غوښه دې وخوړله بیا خو داسې درانه درانه کارونه مه کوه که نه مسلمانه مونږ ډله دا غوښه څه دپاره راوړې وه خو د ثواب په نیت هم راوړې وه زمونږ به ثواب وشي نه دې غوښې ته به زه یې وخته سملم ځکه چار چا کې پیدا کړي مسلمانه غوښه دې څه راوړې خو شرمونه خو دې ټول کلي کې وشرمولم څوک په لاره ځي وایي د اورچې ته غوښه راوړې وه څنګه ده د اورچې ته غوښه راوړې څنګه ده نو ولې خرابه وه دا غوښه پیسې دې واله مړه ورک شه ما خو تا ته د پیسو څه خبره نه ده کړې که نه ورک شه مړه نو ټول کړی دې رامانې خبر په غوښه یې راوړې غوښه یې راوړې تاسو ته څوک د ثواب کار هم نشي کولی ثواب ته خو یې پرېږده که نه دې سپېږمۍ رانیسي ایوب ماما والله ګوره خو د ځینې ماشومان په لاره وګوري تاسو که یې در لېږلي وه الوګانې پکې اچولي وه یو ماشوم نه مې تپوس وکړو نو چا نه مې تپوس غوښه دا د ماشوم دپاره راوړې که د الله د رضا دپاره راوړې مونږ د الله د رضا دپاره راوړې خو تپوس خو ښه شی دی چا نه تپوس وکړي که نه نو څه چلو شو چې یو کاسه یو ګاونډي کاره د ورکړله دې خو یو
هفته وشوه دا میراتمنې غوښه تا نه هېرېږي که نه هېرېږي ما نه چېرته هېرېږي ما به پوره 500 روپۍ ورکړي دي څه چلو شو خو یو ځل تپوس هم درنه وکړو چې غوښه دې وخوړه که نه او تا نه هېرېږي او که نه 500 روپۍ دي د 500 ډالر دې پې نه دي ورکوي چې نه هېرېږي ده نه خو دا خو تا د الله د رضا دپاره راوړې که نه او هر که چاته نه لګې د الله د رضا کار دی ته مې غوښه ویوړه خو چې پرېږده الله ته یې پرېږده چې اجر درکړي که نه اجر دې په سیند لا وکړو نه به یې یو درته او که نوره غوښه دې لګېږي ما ته ویې وه زه به درته راوړم نور هم راوړه ښه مې په شرمونو وشرموه په دې کیلو خو دې رامنې دا کې هم خبر کړو په بلې کیلو لکه چې هغه اړه کې هم ته خبره واوري ولا چې ستاسو مننه مامانو مونږ بد وکړو چې تاسو سره مونږ ښه وکړله یو خبره هم درته د دې غوښې نه دې راته د پلانکي ماما بوټان جوړ کړي دي چک چک خو نه کوي او خپل کې دي تنګ خو نه دي تاسو مسلمان او چې چا دې چې د الله د رضا راوړو الله سره یې اجر دی خلکو دې اثبات او ما اجر دې په سین لا وکړو خلک دته نادیده کوي تپوس ښه شی دی چې ماشوم خو تپوس خو یو هفته وشوه بس دی که نه هغه خو به اوس خاورې شوي مې که نه دی نو دی که نور څه خدمت یې خو بس خدای دې زموږ ستا د خدمت نه وساتي بس هغه خدمت هم د پوزې پېزوان دي ما ځان وړه چې چېرته څوک وګوري ورته یې وې دا کار مه کوئ که نه چې چاله د الله په رضا چې شی ورکوي بس پرېږدئ که نه همداسې ورپسې نښتي یاستئ چې څوم چې نه ډر نه ایستلی نه یې پرېږدئ